است. په افغانستان کې 20 کاله امریکایانو بمبارونه او توپونه پاکستان کار نه درلود. ټول تیاری او ټول ډرون او ټول ټانکونه د پاکستان په خاوره کې راتېرېدل. در پاکستان، در خاک پاکستان به ما میآمد. یو مفتی صاحب هم فتوا نه ورکوله چې دا موټر ولې پرېږدي، دا خلته مسلمانان مړه کوي. ای ټانګاره چرا اجازه میتنی، خو مسلمان میکشه. نه دا خبر به نه کوي. هغه د افغانانو مصیبت و. پاکستان ته تاوان نه درلود، تا پاکستان ته ګټه درلوده. هغه ترانزیت خپل روپۍ جنې اخیستې او پیسه می گرفت. په معاصرو دولتونو کې به ته د خلکو خیر غواړي، د ملک خیر به غواړي، مادي معنوي د دین خیر ته به توجه نه کوي. دین که ټول تر پښو لاندې سو مشکل نشته، خو که په ملک بیا چا حمله وکړه، که مادیات په خطره کې سو، بیا راوځي جهاد ده، برایم کې جهاد است. دا اوس د پاکستان او د هندوستان جنگ ده. ټولو ملایانو فتوا ورکړه میگه در روز جمعه تقاریر چی بکنید؟ جهاد بکنید. اوس د جهاد غږ اوچت سو. 20 کاله په افغانستان کې 50 ملکونه راغلي ول، د جهاد غږ نه اوچتېد. ولې؟ په دې جنگ کې د دوی د ملک هیڅ تاوان نه و، هیڅ تاوان شان نه و. تاوان نه بلکې فایدې شان و. اډې ورکړې وې، کرایه اخیستې، موټر راتلل کرایه اخیستلې، یگان وقت یک موتر که خوش میامد دور تلاشی میکرد، سلام علیشم میکشید، ای تو کارام میکرد. ده او فایده از یا بود. ایجا مسلمان میمورد، ده دی قصه که نو میمورد ممچ. دی ما خود سه اسلامی نظام نرسید اس مسلمان غم وکم. دی ما خود یو معاصر دولت داری ده، دی ما غربی نظام ده. غربی نظام و منافع مادی را نظر میگیره. او سه مادیات په خطره کسو. آلی در جنگ هند و پاکستان مادیات در خطر شد. او ذاتی جهاد شد. آلی دیگه فتوای جهاد میده. در جهاد نده. جهاد بخاطر یک نظام باید باشه. در حدیث شریف نه. از نبی اسلام پرسیده شد. میگه کسی جنگ میکنه برای غنیمت. څوک د غنیمت لپاره جنگیږي، څوک د نوم لپاره جنگیږي، څوک د غیرت لپاره جنگیږي. کسی به غیرت جنگ میکنه. ولا افغان استم، ولا پشتون استم، ولا تاجک استم. دای کدام یکی فی سبیل الله است؟ دا کوم یو فی سبیل الله است؟ نبی اسلام الله دا یو من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. کسی که بجنگه که کلمه پروردگار لا اله الا الله ای مسلط شوه، عالی شوه، ای در راه الله است. دی پاکستان او دی هندوستان جنگ دا جهاد نه ده. اغم جمهوریت ده، دام جمهوریت ده. ای پاکستان و بنگلادیش یه اصلا چوچه انگریز استن. دیتا مخ که هند کبیر وی، لوی هند وی، دا طول یو ملکو. بس انگریزان لدیج نوتل، انگریزا که از هند می برامد، نوی دیل پارسی مسلمانان ٹوٹا ٹوٹا کی. شما یک نکتر خود گوش بگیرن. دا اسلام دی پاکستان په نامونه ده جوړ سوی. اسلام دی پاکستان دی ټوټه کولو په خاطر جوړ سوی. اصلا اگه لوی هند کوای، اگه هند کبیر به حالت خود میماند. مسلمانان در هند اکثریت بود. مسلمانان په هند کې اکثریت وو. نو بیا په اقتصادي او په سیاسي او په اجتماعي په ټولنیز په هر حساب به دوی قوي وو. په هر حساب مسلمانان قوي می بود. اوس پاکستان مسلمانان درې ټوټې کړو. هند کې تجزیه کړ، اصلا هند تجزیه نه شد، کی تجزیه شد. مسلمانان هغه په خوب گوش بگیرن. یو څو مسلمانان پاکستان ته را بیل شول، یو څو مسلمانان بنگلادیش ته بیل شول. کم زره مسلمان د کجا ماند؟ در هند. هندوان هغه خپل ځای پاتې شول، سیکان هغه خپل ځای پاتې شول، دارنګ نور هغه نور ادیان سدي دیگه هیڅ قسم تجزیه نشد. کی تجزیه شد؟ نو د پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی که به خاطر تجزیه مسلمانان جوړ شده؟ به خاطر تجزیه مسلمانان جوړ شده. این بعضی مسائل شما فکر بکنید. و دی نومان و غلط نسی جمهوریت اسلامی پاکستان. و جمهوریت کی اسلام چیرته ده؟ شراب اسلامی را شما دیده؟ خنزیر اسلامی یک خنزیر کفری باشه، مردار باشه، و دیگه خنزیری چی باشه؟ خنزیر اسلامی باشه، حلال باشه. شراب اسلامی که حلال باشه. یک زنا باشه که حرام باشه، دیگه زنای اسلامی باشه. دانسته ده جمهوریت علی الاطلاق دا کفر ده.
نظام هند هم کفری است، نظام پاکستان هم کفری است. دو جمهوریت است ما بین خود می جنگن، یوم نه جهاد، مثل که دو سگ امرای خود جنگ میکنه. به خاطر وطن خود سگ هم جنگ میکنه. تو برو یک سگ را از دهات بیا دلت خار تراوله، یک سگ از قریه بیار دی خار طول سپی پسی و روزی کلگی سگ از پشتش میدوه لنانوایی لقصابی نزیر تختا میبره، هی پشتش غوغاو میکنه. والا که چه چل ده؟ تو چرا اینجا آمدی؟ شهر فازمه بود. لخار نه یو سپی بوز کلی ده، یک سگ شهر ده قریه بباره، اوجا بازوا پشتش میبره، هی یو بد دال جور میکنه. ولی هغه دی کلی سپی ورته وایي دا کلی خو دې مونږ ده، ایجا نانا، ایجا گوشتا، ایجا مرغا، هر چیز از ما ستاس کجا؟ دا دسی جنگونه ده، دا دی وطن جنگونه. و اسلام کې به جنگ دی نظریه لپاره کوي، من قاتل لتكون کلمة الله هي العليا.